زندگی څه خو د تکمیل او نیمګړتیا کیسه وه. زندگی څه خو د تکمیل او نیمګړتیا کیسه وه، د لا تمام افسانې تر شا رښتیا کیسه وه. یا به د وخت د خدای څه مختلف دور و، یا به زما د بندګۍ بیخي جدا کیسه وه. بلها موده وشوه ډیوې ورکې رڼا نه کوي، بلها موده وشوه ډیوې ورکې رڼا نه کوي. په دې کوټه کې کوم چا کړ د هوا کیسه وه. دا چې څنګه تیر شم او له کومې زاویې تیر شم، خو سلامت د ژوند له هرې حادثې تیر شم. او څه خجالت یې ژوندي ضمیر ته غلی ولاړ، څنګه خاموش د خپل احساس له هدیرې تیر شم. او ته لکه سیوری د وجود رانه روان، او زه دې نزدیکیت پسې له څومره فاصلې تیر شم. دا وه د جبر انتها او که قایم اعتماد د اور له منځه باخبر په چپو خولې تیر شم. او ندرته منګ او دنیا ته راتګ څه راتګ، ندرته منګ او دنیا ته راتګ څه راتګ، و راغلم او بیرته لکه ګرد په چا پسې تیر شم. په خندا څوک او په فریاد څوک دی، په خندا څوک او په فریاد څوک دی، ستا له خونکار نظر آزاد څوک دی. په ډېر هنر د خلکو زړونه اخلي، په دې هنر کې د استاد څوک دی. راځه چې دواړه آینې ته مخ شو، بدرنګه شوی مونږ کې زیات څوک دی. زما او ستا په محبت کې یاره د بېلتانه غوندې آباد څوک دی. ژونده خفه نشې رښتیا ووایه، ژونده خفه نشې رښتیا ووایه، ته یې که زه یمه برباد څوک دی. د دنیا خلک پوهېدلي په ما چې ما ته ګران څوک او رایاد څوک دی. اخري بیت دی وایي زهیره زړه په کور دننه څوک خوري، زهیره زړه په کور دننه څوک خوري، او مسافر له خپل هېواد څوک دی. د قیامت نښه به بله هم ښکاره شي چې تا وګوري او څوک د خمار نشي. دوزخي سترګو کې ځان ته جنت ګوري، دوزخي سترګو کې ځان ته جنت ګوري، مینان به هم هیڅکله هوښیار نشي. زما په سر دې نامونه ګېډۍ یوړې، زما په سر دې نامونه ګېډۍ یوړې، ستا په سر د پیغورونو شمار نشي. سات کافر شو د ثانیو ټکا مې وژني، سات کافر شو د ثانیو ټکا مې وژني، سیاله لاړ شه ستا د تلو انتظار نشي. څه زړه خوړونکو حادثو باندې واړولې، خاورې راوړې په وادو باندې واړولې. زما د سترګو دید د هر چا په نصیب کې نه و، زما د سترګو دید د هر چا په نصیب کې نه و، وبختوره کتابو باندې واړولې. اسمان په دومره بزرګۍ کې څومره سپک سړی دی، اسمان په دومره بزرګۍ کې څومره سپک سړی دی، چې خوښ دې نه و په هغو باندې واړولې. نه پوهېدم چې د لاسونه زما له غاړې تاو کړل، نه پوهېدم چې د لاسونه زما له غاړې تاو کړل، ښه پوهېدم چې زولنو باندې واړولې. یار د دنیا غوندې بلنه د خپل غېږې درکړه، یار د دنیا غوندې بلنه د خپل غېږې درکړه، او بیا په بندو دروازو باندې واړولې. څنګه په ځان او زړګي روغ لکه د خدای اوسېدې، څنګه په ځان او زړګي روغ لکه د خدای اوسېدې، او څه په ماتو آینو باندې واړولې. سیاله دا خوب نه دی یاران درنه رښتیا راتاو دي، سیاله دا خوب نه دی یاران درنه رښتیا راتاو دي، سیاله په تکو شنو بنګړو باندې